دوه ماران. هوښیارانو دې راوړي دا نکلونه پرې اوښتي دي وختونه او قرنونه. اوسېدله دوه ماران یوه ځنګله کې خدای ورکړي عجایب و صورتونه. د یوه یې 100 لکۍ وې یو یې سر و د هابل یوه لکۍ وه 100 سرونه. د یو سري مار خوراک یوه مړۍ وه له ښکارونو به یې اخیستل خوندونه. یو یې خوب یو یې خوراک یو یې آرام و په نصیب یې وې شادي او نعمتونه. سړې شپې تېرولې په خپل غار کې تر غوړ لمر لاندې یې تل کول مزلونه. ځناور یې له لکیو بیرېدله له هیبته به یې تښتېدل پوځونه. د سلسلې اژدها په کور کې غم و خدای ورکړي وه 100 سره 100 خیالونه. څوک به ویښ څوک به بیده څوک نا آرام و چا په نیمه شپه کې غوښتله ښکارونه. چې به ښکار د کوم یو سر خولې ته نږدې سو نور ټولو به وهل ورته ټوپونه. کله کله به ښکار پاته تر مابین سو دوی به یو په بل کوله ګزارونه. په یو تن کې 100 سرونه 100 غنیمه یو په بل یې ښخول تېره غاښونه. نه سلسلې اژدها په ګېډه موړ سو نه یې ورک سول په سرونو کې زخمونه. نه یې ولید کراره ورځ په ژوند کې نه یې وکړل د آرامې شپې خوبونه. یوه ورځ د لوی ځنګله په یوه کونج کې راښکاره سوې سرې لمبې یاغي اورونه. وچ لانده بوټي یې ټوله سوځوله له لمبو یې تر اسمانه تلل دودونه. هرې خواته یې سکروټې غورځولې ورپسې وه د خزان وحشي بادونه. ځناورو هرې خواته کړلې منډې خلاصول یې خپل ځانونه اولادونه. 100 لکۍ په ځان پسې کړلې یو سرې په یوه تاخته یې پی کړله مزلونه. د سلسلې اژدها پر کور ناورین سو هر یو سر یې هره خوا وهل زورونه. نه یې وله بله ځان سو خلاصولی نه یې وې خواته رهي سول ټول سرونه. په ځنګله کې سو دا یو سلسلې پاته تور نصیب یې کړل په برخه دوږخونه.